जेल की इवेंट्स وشي باقي باندې زموږه ډایریکټریټ جنرال اف سپورټس موږ ته احکامات وکړ د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن په تعاون سره موږ د جیل کې ایونت وکړ چې د دې منټل او فزیکل هیلث باندې مو خیال وساتو چې د کې دیانو د پاره موږ ډیفرنٹ گیمز وکړ بیډمنټن شو لوډو شو کیرم بورډ شو ټګ اف وار شو باقي د دې د انټرټینمنټ د پاره موږ دلته بندوبست کړو چې را دی تاسو قتل دی ټولو هغه ډیر زیات انجوای کو د دې لپاره چې د منټلی دی ته سکون ملو شي او بار چې د معاشري ته لړ شي چې د نورمال بیهیویر یو د نشو تماشو د شي زونه دې د داسې یو انوایرنمنت پرووایډ کو چې دې گیمونو کې دې د ذهني سکون ملو شي دې دا محسوس نه کی چې دا جیل نه دا زموږ ډایریکشن دی د آی جی صاحب عثمان مسعود صاحب راخنه او د سی اف ډایریکشن دی صاحب انصاف چې حکومت دی اور چونکه زموږ لیډر عمران خان سپورټس ترجیح باندې خپل سپورټس ته ډېره ترجیح ورکوي چې تاسو پته ده تحصیل وایي د ویژن سپورټس ګراوند چې کوم already جوړ شوي دي زما په تحصیل کې په نوشهره کلا کې هاکي ګراوند جوړ دی همدغسې خیبر پښتونخوا حکومت د خپل لیډر عمران خان د ویژن مطابق سپورټس ډپارټمنټ فنډز جاري کړی دي چې تاسو داسې ایونټس وکړئ په جیلز کې په تحصیل کونسل وایز تاسو ایونټس وکړئ او د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن او جیل پولیس جوائنٹ یو ډېر ښکلي ایونټ دی تاسو ارګنایز کړو د دواړو د فرانچایزي تاکہ اگیاں دی موضوع دی زموږ خپل ایونټ په دې دواړو میاں صاحب موږ د ګورو چې دلته منشیات کې حوالاتیان ډېر زیات او نوخار کې داسې سرکاري انسټیټیوشن نشته چې دای نشونما وکړي د جیل کې موږ د منشیاتو د قیدیانو او چې کوم بعد نه دلته راغلي ای د پاره ستاسو مسوول بندي نوخار جیل کې دا ډېر خوشحال دی لینڈ دی سستا دینا ای لپاره ما والد صاحب چې کله پروینشل منسټر هغه دی جیل لپاره فنډ یې او په لینډ اکوزیشن کې هغه ټایم څه پرابلم رالو چې چا سره د لینډ اګریمنټ کړو او هغه زموږ شاته شو هغه د هغې د وجې پاتې شو سپرډنټ سیکټر چې تاسو لینډ وګورئ ځان ته سوټیبل لینډ وګورئ او انشاءالله देखो गोरा इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मीडिया से